د ولسمشر ټرمپ لخوا د تجارت پر روانه جګړه کې نوی ګزار د فولادو او المونیمو په صادراتو د تعرفو 25 سلنه لوړوالی دی. دا یو ستر اقدام دی. ډیره لویه خبره ده. دا د امریکا د بیا ځلې شتمن کېدلو پیل دی. ته هغه ولسمشر یې چې د امریکا د پولادو د فابریکو کارګرانو د حقونو لپاره ولاړ او ماته ستر ویاړ او د خوشحالۍ ځای دی چې خواته مو ولاړ یم. په سوداګریزو چارو کې د ولسمشر ټرمپ سلاکار ویلي چې دې ګام سره به د فولادو محلي تولیدونکو ملاتړ وشي او هیواد به د اقتصادي او امنیتي اړخه خوندي شي. کاناډا، برازیل، مکسیکو او جنوبي کوریا هغه هیوادونه دي چې تر ټولو زیات فولاد امریکا ته صادروي او د ولسمشر ټرمپ نوی فرمان به دوی ته ستره ضربه ورسوي. بلخوا د چین په صادراتو د ولسمشر ټرمپ لخوا د 10 سلنې تعرفو د لوړولو په جواب کې چین په امریکایي مالونو باندې د 10 نه تر 15 سلنو پورې تعرفې لوړې کړې دي. 贸易战、关税战没有赢家。 د تجارت او تعرفو په دې جنگ کې هیڅ څوک ګټونکی نه دی. اوسنی وخت کې باید د تعرفو دوه لوړولو په ځای دوه طرفه خبرې زیاتې شي او په متقابل احترام ولاړې مشورې وشي. موږ له امریکا غواړو چې ناسم چلند بند کړي او اقتصاد او تجارت د نه سیاسي کوي. خو ولسمشر ټرمپ وایي چې نه یوازې د امریکا مخالفو هیوادونو بلکې طرفدارو ملکونو هم د امریکا نه ګټه پوره کړې ده. لمونږ څخه 200 دښمن دواړو ګټه پورته کړې ده. موږ باید پولاد او المونیم د نورو ملکونو په ځای په خپل کور کې دننه تولید کړو. موږ باید د خپل هیواد سرنوشت خوندي کړو. امریکایي تولیدات بیرته هغه مقام ته ورسو چې له ډیرو لسیزو چا نه دي لیدلي. د یو شمېر اقتصادپوهانو په وینا د تعرفو لوړېدل به د جنس قیمت هم لوړ کړي او همداراز د ولسمشر ټرمپ دې ګام سره به په نړیواله کچه یو لړ پوښتنې هم راولاړې شي. It's not clear what whether this is a negotiation. دا لا څرګنده نه ده چې دا اقدام یو مذاکراتي تګلاره ده که دایمي پلان دی. آیا دا یوازې کاناډا، مکسیکو او چین پورې محدود دی که اروپایي هیوادونو ته به هم وغځیږي؟ او آیا د بریکس غړي هیوادونو لکه برازیل، روسیه، چین، هند، جنوبي افریقا او 12 یا 14 نور ملکونو هم پکې شامل دي او که نه؟ ساندریش وایي چې دا اندېښنې به کېدای شي د دې سبب شي چې د فولادو تولیدونکي هیوادونه خپلو تجارتي اړیکو باندې نوی نظر وکړي او دې سره به تولیدونکو ته هم خبرداري وشي. د امریکا د مشیګن ایالت په ډیټرویټ ښار کې د امریکا د موټر جوړولو شرکت هم د اندېښنو سره مخ ښکاري. د تعرفو داسې سمدستي لوړول دومره ډیره ګټه نه لري. ولسمشر ټرمپ په خپله دویمه دوره کې د تعرفو په مسئله کې ډیر جدي ښکارېږي او د یکشنبې په ورځ یې څرګنده کړه. موږ به د دوشنبې په ورځ د فولادو په صادراتو هم تعرفې وضع کړو. خو د امریکا سوداګریزو ملګرو هیوادونو دا خبرداری هم ورکړی دی چې د تعرفو لوړول به امریکا کې هم د موټرو بهري بیړیو جوړونکو او نورو صنعتونو ته ضرر ورسوي. غورځنګ د امریکا غږ، واشنګټن.